بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب او هیئت اداري او قدرمن وکیل صاحبانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وکیل صاحبانو ټول تاسو دلته لګئ چې امنیتي وزیران دې راوغوښتل سي او دا دې وسي او هغه دې وسي. معامله بله خوا روانه ده. امریکا چې راغلې وه دلته خپل واسې ونس میدانونه د باګرام د کندهار میدانونه یې پرېښي او تښتېدلي. دلته جنگ د افغانستان نه ده، جنگ د چین او د امریکا ده. امریکا چې دلته راغلې د افغانستان ته دې لپاره نه ده راغلې چې د افغانستان ولس سره کومک وکړي، دې لپاره راغلې ده چې د چین اقتصاد ضعیفه کړي او چین مخې ته پرېنږدي. او دلته چې دا نور ملکونه هم راغلي دي دې لپاره نه دي راغلي چې افغانستان باندې رحم وکړي. رئیس صاحب جمهوره غږ در باندې کوو، که چېرته د امریکایانو سره جوړه کړي نور دې موږ په سترګو کې خاورې مه راچوه. طالبان راوغواړه جوړه ورسره وکړه، که کوم ولایتونه ورکوې ورکړه، نور دغه شهیدان سربازان مه پې شهیدان کوه. که چېرته دې معامله کړي راسه ښه په ښکاره یې راوغواړه چې څو ولایته ورکوې، څو ولسوالۍ ورکوې، پارلمان کې څو چوکۍ ورکوې ورکړه. څنګه دغه موږ 3,50,000 سربازان او اردو دا ته ولې بدناموئ تاسو چې دا څو ولسوالیو سکوت کړی د سکوت په څه سوی ده؟ ټولو ولسوالیو ته کومندانان چې دي او کوم افسران چې دي د هغه دا ټوله یوه معامله روانه ده. بل راځم دې ته چې د هغه دوم موضوع دا ده چې ښاروال ځان نه دیکتاتور جوړ کړی او دغه لوحې چې ده په انګلیش او په دري لیکلي دي دا یې دې بد وکړي. دلته موږ دوه ملي ژبې لرو، یو پښتو ده یو دري ده. د پښتو د پښو نه لاندې کړې ده او که چېرته دغه د کابل لوحې په دري او پښتو نه کړې د ښاروالۍ دروازې ته ولس راټولومه دا دیکتاتوري دې ولا در ختمه کړم. که په ډاکټر غني مې زور نه رسېږي ښارواله په تا مې زور رسېږي چې زه خپل ولس او پښتانه درته راټول کړم او درنه راتاوې کړم. بله موضوع دا ده چې داود نورزی چې دا د شپې دوی عیاشي روانه ده په هغه کې په دغه وزیر اکبر خان کې عیاشیانې کوي او ټولې پیسې د دې ملت د برېښنا روپۍ چې کومه توطیه او کوم هغه کې روان دي. رئیس صاحب ما خبرې خو اورې په جانبندۍ کې دا خبرې ونیسې داود نورزي د افغانستان ټوله سرمایه لوټ کړه چې دوی یو څو کسان سره شریک دي د برېښنا ټولې پیسې دوی هل په میل روان ده او توجه دې غواړم رئیس صاحب چې په جانبندي کې ونیسې.